ما په 2000 او اووم اتم کې لکه 2007-8 کې دا ما کمپوز کړی و. ما داسې چېرته کې په ترنم کې مې یو ځای به ویلی و، خو میدان ته مې داسې نه ور وباسلی. نو په دې آهنګ کې بیا د ګلپاڼې یو کلام راغی، د ساحل صاحب یو کلام یې ویل، تاسو ته به یاد شي. یو زما نادان ملنګ دی نه، دا هماغه دغه دی، خو بل کلام دی، بیله یې دغه ویلي. دا کلام ما په 2008 کې کمپوز کړی و په دې طرز کې. بیا پته نشته اتفاقا د ګلپاڼې بیبي هغه دغه کلام به هم په دغه کې راغلی. د شوخو سترګو د سلام په معنی نه پوهېږم، د شوخو سترګو د سلام په معنی نه پوهېږم. زه لیونی د خپل مقام په معنی نه پوهېږم، د شوخو سترګو د سلام په معنی نه پوهېږم. زه لیونی د خپل مقام په معنی نه پوهېږم. وایي چې زه له احترامه تا ته نه ګورمه، وایي چې زه له احترامه تا ته نه ګورمه، ته به وې زه د احترام په معنی نه پوهېږم، ته به وې زه د احترام په معنی نه پوهېږم. زه لیونی د خپل مقام په معنی نه پوهېږم. په دې پوهېږمه چې هره ورځ د انور راخیږي، په دې پوهېږمه چې هره ورځ د انور راخیږي، خو لا تر اوسه د ماښام په معنی نه پوهېږم، خو لا تر اوسه د ماښام په معنی نه پوهېږم. زه لیونی د خپل مقام په معنی نه پوهېږم. که چا وژلی وم د خدای په نوم بخلی دی ما، دا شاکر صاحب وایي، شاکر صاحب وایي که چا وژلی وم د خدای په نوم بخلی دی ما، شاکر نور د انتقام په معنی نه پوهېږم، شاکر نور د انتقام په معنی نه پوهېږم. زه لیونی د خپل مقام په معنی نه پوهېږم، زه لیونی د خپل مقام په معنی نه پوهېږم. که چا وژلی وم د خدای په نوم بخلی دی ما، که چا وژلی وم د خدای